الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك سیرت من بیانو او دا باغی کی تقریبا پینزم بیان یا پینزم درس ده. په آخرنی بیان کې منګه د رسول صلی الله علیه وسلم نسب بیان کړو او دغه شان د رسول صلی الله علیه وسلم خاندان او دغه به موږ تفصیل کړو. رسول صلی الله علیه وسلم پلار دغه نکاح او دغه شان دغوی د خدمت تذکره چې کومه د حاجیانو کړي. به دا خبره موږ بیان کړې و چې د عبدالمطلب په ژوند کې چې داغه نوم شیبه دی، خپل داغه په ژوند کې یو څو واقعي ډېرې ناشنا راغلي وي. یو واقعه وه د زمزم د کوهي چې هغه موږ ذکر کړې وه او څنګه الله سبحانه تعالی هغه له دا شرف ورکړو. دویمه واقعه د هغه په ژوند کې راغلې وه د ابرهه تبایی هتیان ولا اصحاب الفیل چې دغه واقعه موږ پرېښودې وه. دې بیان ته په دې ننني بیان کې انشاءالله د اصحاب الفیل واقعه تفصیلا بیانو. ابرهه چې کله اراده وکړه د کعبې د ورانولو او دغه شان د رسول صلی الله علیه وسلم پیدایش په څه طریقه باندې هغه پیدا شوی او په کومه ورځ پیدا شوی او په کومه میاشت کې پیدا شوی، نو د هغې تفصیل به انشاءالله نن کوو که الله سبحانه تعالی توفیق راکړو. د عبدالمطلب په ژوند کې او دا خبره اوس ریاض ساتي چې عبدالله مړ شو، عبدالمطلب څه دی؟ ژوندی دی. نیکه یې و د رسول الله وسلم دی، لا نه و مړ او وروسته به د مرګ خبره بیا راځي مخې ته. نو د په ژوند کې دویمه چې کومه ناشنا واقعه راغلې وه هغه د اصحاب الفیل واقعه اتیانو واله چې د هغې تذکره په قرآن کې شوې ده. په لږو ایتونو کې ډېره غټه واقعه الله سبحانه تعالی بیانه کړې. ایته سورة الفیل ویلی کېږي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دې واقعې تذکره کړې ده. په روایتونو کې دا راغلي، د سیرت او تاریخ په کتابونو کې هم علما بیان کړي ده، د تفسیر په کتابونو کې هم علما بیان کړي. او دا یو غټ نعمت و چې الله سبحانه تعالی قریش والا ورکړو چې د هغوی نه الله سبحانه تعالی د هتیان والا واړول. هغه هتیان والا چې هغوی اراده کړې وه چې موږ به کعبه ورانوو، بلکل به ختمو. الله سبحانه تعالی هغوی ختم کړو، حالانکه هغه په هغه وخت کې نصرانیانو. دا ناشنا خبره لکه دا ابرهه چې دی په کوم دین باندې و؟ د نصرانیت په دین باندې و. او د مکې مشرکین په کوم دین باندې دي؟ په شرک باندې دي. نو نصرانیان غوره دي که د مشرکان؟ نصرانیان غوره دي. الله سبحانه تعالی چې د دې کعبې د حفاظت کړی نو دی کې دا خبره پرته ده او د دې واقعي نه دا خبره روزي چې ای قریش والو، منګه دا مرسته په دې نه ده کړې چې تاسو غورئ د حبشې والا نه، بلکې الله سبحانه تعالی چې د حبشې والا تباه کړي دي د ابرهه او د هغه لښکر، نو دا د دې دپاره چې الله سبحانه تعالی د دې کور عزت او تعظیم ښه ډېری. اصل خبره دا وه. دویمه ده چې یو انسان پیدا کېدو والا دی چې هغه به اخرنی پیغمبري خاتم الانبیا وي، ځکه دا غټ انسان پیدا کېدو والا دی او په دغه کال باندې دا واقعه راغله. نو دې کې د قریش څه خاصیت نشته، بلکې ټوله خبره د الله سبحانه تعالی د کور ده. الله سبحانه تعالی د خپل کور حفاظت کوي، د هغې تعظیم او عزت د خلکو په سترګو کې ښه ډېره بل چې رسول سم پیدا کېدو ولی. نو دا واقعا بعضو کتابونو کې تفصیلا ده، بعضو کې مختصر ده، او موږ به انشاءالله
غونډه او لنډه بیانو. قصه د اصحاب الفیل هغه داسې ده، که تاسو ته یادي نو ما مخکې دا خبره تاسو ته بیانه کړې وه. په هغه وخت کې کله چې موږ دا خبره کوله چې څنګه د یهودیت چې دی نو د عربو ته دننه راغلی، نو د هغې یو وجه دا وه چې ذو نواس باچا دی یا مشرک یا یهودی و، او دا هغه باچا دی چې وجلي و اصحاب الاخدود اکندې چې ورله کنستې، او دغه نصرانیانو تقریبا 100,000 کسانو ده چې د وجلو، یا سره پاسه 100,000 چې په تاریخ کې عدد کم او زیات راځي. په دې نصرانیانو کې کم چې د ذونواس وجلي دي او د کندې کنستې وي او هغې ته غوزارل، په دوی کې یو کس پاتې شوی چې د هغه نوم دوس ذو ثعلبان. دا دوس چې دی پاتې شوی د هغوی نه، ذو ثعلبان دی پاتې شوی. نو دی لاړ په قیصر پسې کوم چې د شام باچا و، هغه په هغه ټیم کې نصرانی و، نو دی په نصراني ته باچا هم نصرانی و. نو هغه ته خبره وکړه چې بھئی ذو نواس موږ سره دا ظلم وکړو، دا یې وکړو. نو هغه نجاشي ته خط ولیکو، د حبشې باچا ته، ځکه چې هغه نږدې و یمن ته. نو هغه 2 امیران راولېږل، د یو نوم و اریات او د بل نوم و ابرهه ابن الصباح یا ابن الصباح. د 2 کسان یې راولېږل. غټ لښکر راغی، یمن ته راننوت او د هر څه داسې میده کړو ټول، او د ذو نواس نه هغه باچایي واغسته، او ذو نواس چې نو دریاب کې غرق شو، تباه شو او ختم شو. او دغه شان د دوی باچایي په یمن باندې راغله. د 2 امیرانو، یو اریات او دویم د ابرهه. نو د دوی په منځ کې بیا اختلاف راغی. د دې 2 مشرانو په منځ کې کم چې چا رالیږلي وو، نجاشي رالیږلي وو. دې دواړو دا اراده وکړه چې لښکرې تیارو، یو به د ابرهه لښکرې، بل به د اریاتي، او یو بل سره به جنګ وکړو. بیا په دې باندې خبره ختمه کړه چې لښکرو تیارولو ته ضرورت نشته. وی لښکرو تیارولو ته ضرورت نشته، او موږ دواړه به د یو بل سره جنګ وکړو، ته مخامخ شه زه مخامخ شم، دې میدان ته به راوځو. چې کم یو زورور شو دا بل یې مړ کړو، باچایي به هغه ته پاتې. نو دواړه چې میدان ته راکوشو او هر یو په یو بل باندې ښه ګزارونه وکړو. په دې کې د اریات یو دومره خطرناک ګزار وکړو چې هغه د ابرهه په پوزه باندې ولګېد، او د هغه پوزه پرې شوه، او ځکه هغه ته ویل کېږي ابرهة الاشرم. اشرم ورته د دې لاسه ځکه چې پوزه پرې شوې وه، او د هغې د لاسه خوله هم شلېدلې وه، دا مخ هم شلېدلی و. نو بیا د ده سره یو غلام و، هغه هم په اریات باندې حمله وکړه، او ده پې هم حمله وکړه. نو هغه کس یې مړ کړو. ابرهه چې واپس راغی نو زخمی شوی و ډېر، دغه زخمونو علاج یې وکړو، او بیا د هغې نه بعد خپله باچایي مضبوطه کړه په دغه ځای باندې، خپله مشرتیا. نو نجاشي د دې نه خبر شو چې د دواړو وران شوي او د یو بل د قتل ارادې کړې وي، او د یو یې ترې مړ کړو. نو نجاشي دته خط ولیکو، په هغې کې دی ملامته کړو، او سخت لوز یې ورسره وکړو، او دی ورته ووایي چې قسم یې وخوړو چې زه به ستا په دې خاوره باندې خپه ږدمه، او تا نه به زه د تندی پرې کومه، دا ستاسو د کولو کار دی. او قسم یې وخوړو. ابرهه هغه ته واپس خط ولېږو، داسې نرم نرمې خبرې ورته وکړې، او خپل کسان یې ورسره ولېږل، او هغه ته هدیې او تحفې او دی ورته ولېږل. او یو کڅوړۍ ورته ولېږله چې په هغې کې د یمن خاوره وه، او د دې خپل تندي نه یې لږه غوښه پرې کړې وه، هغه یې پکې ایښودې وه. او دی ورته ووایي چې باچا صاحب څه چې شوي دي هغه شوي دي، زما نه غلطي شوې ده، او تا قسم خوړلی، نو خپل قسم په دې پوره کړه چې په دې خاوره باندې خپه کېده، او دغه زما تندي غوښه د تا ولیده، په دې سره ستا قسم چې دغه پوره شو. بیا یې د هغه دپاره یو کنیسه جوړه کړه، ګیرجه، غټه ګیرجه په
صنعاء علاقه کې په یمن کې کوم صنعاء علاقه ده الته غټ دنګ دومره دنګ چې عربو باغی ته القلیس وی هغه دې دراسه چې چا به ته کتو دومره دنګ او چې چا به ته کتو نو داغه نه به ټوپۍ کتولې ده او د باغ وخت کې دومره دنګ کنيسه او دنګ باندې وکړه د دې لپاره وکړه چې دا نجاشي خوشاله شي او دی وته وی چې عرب زدي طرف ترواړو حج له بدل تراشي لکه څنګه چې کعبه ته خلک زی مکې ته دغه شنبه د خلک دل تراشي به چې کله تیار شو دا کنيسه او دا ګرجا نو بیا د اعلان عام اعلان چې څوک حج راځي نو دل تراشي دا خبره په عربو باندې ډیره بده ولګیده خصوصا هغه عرب چې غوي عدنانیان دي او قحطانیان دي چې د اصل عرب دي په دوی باندې دا خبره ډیره بده ولګیده په قریش باندې خو ډیره زیاته بده ولګیده تر دې چې د قریش باز ځوانان رالو ولته او په دغه کنيسه کې د شپې او د سماته وکړو او بیا لاړو او بس سیرتونو کې دې شرازي چې ووري بکی ولګو د غزې وران کو دا خبر ورسېدو ابرهه په دې باندې څه غوسه شو او قسم وکړو لا يسيرن الى بيت مكه ولا يخربنه حجرا حجرا قسم وکړو زماري قسمي چې زب د کور قران ورول زم کوم چې په مکه کې یو خخته به دي زو باسم د غوسې د لاسه غدا خبره وکړه دا غینه بعد یو غټ لخر تیار کو چې سیرت کې راځي فی جیش کثیف عرمرم یو غټ لخر تقریبا چې داغه با سیرتونو کې تذکرہ راغلی چې 18000 کسان وسره 18000 کسان او په دې کې وسره اتیانو یا نه یا دیارلس او دې سی ویل کېږي چې دولسو او دا هتیان دې لپاره بوتلو چې د دوی په مری کې زنجیرونه واچي د دوی سټونو ته زنجیرونه واچي هغه به ست واچي هغه کعبه ته واچي د کعبه دیوالونو ته په یو ځای به ختمه کی د دې لپاره د ځان سره چې هتیان روان کړو عربو دا سوچ کو اوس که هر څه کول وړ خو دا سړی ودرول واړي یو خدای الله کور بل زموږ عزت دی د عزت خبر هم ده نو کوم چې ځان کمزوري لیدو هغه غلی پاتې شو او ابرهه ګره سوق دې معمولی سړی نه او به سره اتیان دی په لخر کې په وخت کې چې به اتیان د چا سره دا به لکه سوپر پاور چوتنه سبا وي غټ طاقت به وته نو د ځان سره د لخر روان کو 18000 کسان تقریبا او هغه سره یو سو هتیان او یو غټ هتی د سره چې دغه نوم محمود کوم عربو چې مقابله نشو کولای د غلی شو خو باز به دې سوي چې هغه مخامخ راغلو یو کس د دمخې تراغه چې غډي عزتمن سړیو او د یمن د علاقې او د یمن د بچایانو نه پاتې شو چې هغه ته ویل کېږي ذو نفر او هغه د خپل قوم راجمه کو ټول وروته د دې لپاره چې ابرهه مخې ته ودرېږي دغه سره جنگ وکړو د الله د کور نه منکو نو دغه قوم دا خبره ومنله او ټول وروته د ابرهه په خلاف باندې خدای زور ونه رسیدو په ابرهه باندې ابرهه کسانی ته وجل او دغه کم دغه چې مشر ذو نفر د ځان سره قیدی کو د ځان سره روان کو به دغه شهر روانو سفر جاری ساتو تر دې چې زمکه ته ورسېدو هغه ته ویل کېږي خثعم زمکه ته ذکر دی ورسېدو یو کس ته مخه دروته دا غنمو نفیل ابن حبیب الخثعمی نفیل ابن حبیب الخثعمی د خپل قوم سره چې دغه قوم شهران او ناهس د دوه قومونو د دې ځان سره راوښتو د مخه ته تیار ولاړ چې کله راغی د دوی په منځ کې خ جنگ وشو خدای اوس نه رسیدو په ابرهه باندې او ابرهه دغه کسان وجل او کم چې دوی مشر نوفیل د ځان سره قیدی کو او اول خو دې را دوکړه چې وجنمه خو به معاف کو وې مړ نه کو خو د ځان سره قیدی کو د دې لپاره چې د حجاز د لارې خي
اتر لاري معلومي وي چې دغه علاقې کسو مشر سړیو نو ټول ته معلومي نه او د فیصله وکړي چې مړکوي نه خو د ځان سره به ملګری کو په دې لخر کې موږ سره بقیدي او موږ ته به لاري خي طائف ته چې کله را نږدې شو نو طائف کې یو قبیله او ثقيف قبیله چې هغه د مخې تر ووتو ناغو دا ورېدلو چې د کور وراني اوس دا په دغه ته نو چې کم کور وراني نو دا غوی دا مطلب چې زمنګ دا کور کم بوت چې هغه عبادت کې هغه ته لات بوت وي الله سبحانه وتعالى په قران کې تذکرہ کړی دا غوی دا مطلب چې دوی را روان دي د دې بوت رانولو لپاره چې کله راوته د سره ملاوي شو هغه د جمع خوستاو سره سکار نشته او نستا سره بوت سره زمنګ کار شتي نو فاکرمهم ابو سخ عزت کو دوی او یو کس سره ولګو چې غنمو ابو رغال یا ابو رغال او دا سره د دې لپاره ولګو چې دې به تاسو ته مخې ته لاري خي روان و ابرهه دغه شهر کله چې مغمس علاقې ته ورسید او دا مکې ته بالکل نږدې علاقه ده نو الته دې خپل لخکري ودرو پړای واچو او خپل لخکري ولګو مکې ته دنه چې مکې والا سره سو خاني سمالي هغه تی والي ورانسي غولارو خان مخان راوستو د قریش ولا مکی ولا دغه کوم زور نه رسید نو په دې کې 200 او خان د عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکه سو او خان ونیو 200 او خان ته ونیو او دا کوم کس دنه ورغلو د ابرهه په امر باندې دنه تلو د غنمو اسود ابن مقصود چې به شاعرانو شاعریم کړي د عربو شاعرانو پای کې د بدی بیان کړي د جراغنوم دی الاسود ابن مقصود بیا ابرهه یو کس ولګو چې دغنوم حناطه الحميري او ته دې چې کارو کې چې لاړشه او په دوی کې چې کم عزت ول انسان دغه زما خواله راوړه دې قریشیانو کې چې کم عزت ول انسان دغه زما خواله راوړه دنه غلاړه غوته وي چې ګوره بادشاہ تاسو سره جنگ کول نه غواړي صرف د کور اورانه او بیازي نور دغه تاسو سره هیڅ کار نشتی نه تاسو ته سوي نه تاسو بچو ته نه تاسو خزو ته خود د کور اورانه او بیازي دوی مده چې په تاسو کې کم سړی عزتمنی مشري هغه ماته وخایي نو خلکو اشاره وکړه عبد المطلب ته چې دی په مونږ کې مشر دی او دی په مونږ کې درون انسان دی نه هغه ته چې کله خبر ورسېده عبد المطلب ته چې ابرهه ته غواړي نو زری دا خبرو کو والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقه منګو جنگ نکول واړو دا ابرهه سره نو زموږ سره کومه طاقت شته چې هغه سره جنگ وکړو هذا بيت الله در الله کور دی او بیت خلیله ابراهیم علیه السلام او دا الله د ملګری د ابراهیم علیه السلام کور دی نو کله منه کینو الله به منه کیو ک الله پرې خو دونو زموږ سره دغه طاقت نشي چې مونږه منه کو نو دی حناته او تویل کم کسره لګلو دی ابرهه وی تراشه ما سره غړي غواړي ابرهه ته غواړي راش نو کله چې د ابرهه خواته ورغه عبد المطلب او عبد المطلب یو دي انسانو جسیم او خپل انسانو بارعب انسانو د شکل نه مخکله ناس ته پاسته هم ډیر درنه مشر سره او د قوم مشر نو ابرهه چې کله د وریدنو په ابرهه باندې مې ورو بر پریوتو او ابرهه راکوشو د خپل تخت نه یا د خپل کرسي نه او د سره په ځمکه باندې کېناس او بیا غ ترجمان ته وی چې قل له ما حاجتک دنه ته پوښتنه کې استسغواړي لکه ستا سره ده مونږ ته سوي ځکه چې ته مشري دي چې کوم ابرهه د معلومول غواړي چې دوی سره ده که دوی جنگ کوي دا یو به خپل جواب که دوی جنگ نه کوي د مخ نه لري کی دا یو به خپل جواب نه هغه ته وی چې د ترجمان ته وی چې د بادشاہ سره ته وی ان حاجتي ان يرد علي الملك 200 بعير اصابها لي ابرهه ته وی چې زما دغه 200 خان مال راکی دغه زما خان دی او دا غستی ترجمان چې کله ابرهه ته خبر وکړه ابرهه په تعجب کې پرې وته به دوی چې لقد كنت اعجبتني حين رايتك ما چې تولید نظر په تعجب کې پرې وته
خو سره د دې سپک ښکاره شوې حين کلمتني اتکلمني فی 200 بعیر د سپک راته ښکاره شي ته 200 اوښانو غم وړی وتترك بیتا هو دینک و دین آبائک او هغه کور دې پرېښود د هغې څه تذکیره دې ونه کړه چې هغه ستا هم دین دی او ستا د پلار نیکه هم دین دی نو ما خو وایي چې دی به چېرته ما سره خبرې کوي د دې کور په باره کې هغه ته ما سره خبرې د هغه په باره کې دې شروع کړه د اوښانو په باره کې عبدالمطلب ورته هغه تاریخي خبره وکړه چې هغه تاریخ یاد ساتلې ده انی انا رب الابل وان للبيت ربا سيمنعه زوی د اوښانو رب یم د هغوی مشر یم یعنې د هغوی مالک یم ځکه د هغې تپوس کوم او د دې کور یو مالک دی هغه به د دې کور تپوس کوي او بیا ورته دغه ووایي چې انت وذاک ته او دغه کور دی اوس پوه شئ څه کوئ زما خو طاقت نه رسي خو زما دغه 200 اوښان دغه ماله واپس راکړه بعض سیرتونو کې داسې هم راځي چې عبدالمطلب سره مخوریز کسان نور هم تلي نو ابرهه ته یې داسې ووایي چې تاله به موږ د خپلو مالونو نه 3 مېسه درکو او ته د دې کور نه واپس شي ابرهه ورته ووایي چې زه په هېڅ طریقه باندې د کور نه واپس کېږم نو بیا ورته عبدالمطلب دغه خبره وکړه چې زما د اوښان ماله راکړه عبدالمطلب چې کله واپس راغی قریش ته نو هغو ته امر وکړو چې تاسو د مکې نه وځئ او په غرونو کې پټ شئ هلته کښېنئ ځان سره خپل بچي او ښځې دوی هم بوځئ او بیا لاړ د کعبې خوا کې ودرېدو او د کعبې غلاف هغه یې ونیو یا د کعبې دروازه یې ونیوه او په هغه ځای کې الله سبحانه وتعالی ته جړه وکړه او منت او زاري وکړه یا الله ستا کور دی چې نن پې د صلیب غالبه نه شي او زموږ څه طاقت نه رسي دغه جړه یې هلته وکړه دغه دعاګانې یې وغوښتې او د هغې نه بعد بیا لاړ دې کې یو فایده دی ساتئ چې ګورئ دوم الله خپل رب مني او الله خالق او رازق مني او دا پته چې دغه کور دی خو فرق دا دی چې دوی د الله سره په عبادت کې نور خلک شریک کوي دا په موږ او په کې فرق دی نو د نن سبا چې کوم مشرکان دي دوی چې کله ووایي چې د مکې مشرکانو به داسې کول وایي تاسو موږ د مکې د مشرکانو سره یو شان کوئ موږ خو منو چې الله خالق دی الله رازق دی الله رب دی الله پیدا کوونکی نو دا خبرې خو دوی مني دا اوس چې عبدالمطلب ته وګوره راغی د کعبې خواته د کعبې دروازې سره ودرېدو په جړا شو دعا یې وغوښته نو بیا ولې دی کافر دی ولې دی مشرک دی مشرک دی په دې دی چې د الله په دې بندګۍ کې د نور خلکو لم برخې او حصې ورکړي چاته سپارشیان وي او چاته د وي د الله نازولي دي او څوک څه دي او څوک څه دي او دغه خبرې د نن سبا مشرکان هم کوي او انشاءالله د واقعي په آخره کې به زه تاسو ته دا خبره بیان کړم چې د مکې مشرکان د نن سبا مشرکان نه غوره وو هغه دې واقعي نه د فایده راوځي چې د مکې مشرکان د نن سبا د مشرکانو نه ډېر غوره وو لږ نه ډېر زیات یې غوره وو عبدالمطلب په دغه ځای کې دا جړاګانې وکړې او دا دعاګانې وغوښتې او بیا لاړو د غرونو په دې سرونو ناست او بعض سیرتونو کې داسې هم راځي سبحان الله وی دوی 100 اوښان د الله د کور سره خوا کې پرېښودو او هغې ته هغه میلونه په غاړه کړي وو کله چې اوښ بوځي یا څاروی بوځي د الله دپاره د کعبې په خوا کې حلالې نو هغې ته به په غاړه کې څه شی اچو امیل به ورته څه شی به ورته واچو نښه چې څوک ورته څه ونه وایي نو دې له به چا لاس نشي وړلی نو دې مشرکانو داسې چل وکړو عبدالمطلب دلې چې 100 اوښانې د کعبې بلې خوا کې پرېښودو دی د الله دپاره پرېښودو او هغو ته یې د نښې مو واچولې د دې دپاره که چېرته د ابرهه په لښکر کې څوک په دوی باندې حمله وکړي نو چې الله یې تباه کړي ځکه چې هغو دا وایي چې څوک داسې څاروو ته څه وایي نو الله یې تباه کوي نو د هغې دپاره 100 اوښان د کعبې په دې خوا کې پرېښودو چپ چاپې راوګرځېدو راګرځېدو چې دوی کې څوک دوی ته څه ووایي نو الله سبحانه وتعالی پرې عذاب راولي سحر بیا ابرهه ځان تیار کو چې هغه دې مکې ته ننوځي او خپل هتي هغه تیار کو چې دغه نوم محمود د مینا او د مزدلفې په دې منځ کې په دغه ځای کې د هتي دوی مخامخ کو د کعبې ته
نو په دغه ټیم کې نفیل ابن حبیب راغی. دی نفیل دا چلو کو چې د دې هتی په دې غوږ کې دا خبره وکړه وی کېنه. دوی دا خبره د دې هتی په دې غوږ کې وکړه او د هغې نه بعد به نفیل لاړ او د غرونو د بره وختو. چې څنګه دا خبره وکړه سبحان الله هغه هتی کېناستو او دوی پې څه کوشش وکړو چې دا هتی پاسې خو هتی نه پاسېدو او چې کله به د هغه مخه یمن ته کړه یا به پاسېدو روان بشو چې مخه به کعبې ته کړه کېناست شام طرف ته به کو روان بشو چې کعبې ته بیا به کېناست تر دې چې سیرت کې راځي چې په اوسپنو باندې دغه اثر وو چې دی روان شي خو هتی د سره د خپل زینه لقیدوم نه. دوی په دغه حال کې چې الله سبحانه وتعالی په دوی باندې مرغان راولېږل. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل. د دې چې مرغانو چې هر یو سره درې کاڼي وو دوه په دې خپلو پنجو کې نیولي او یو به ورسره په دې مکوخه کې یا په دې خوله کې وه او دا به په دوی باندې راغوزارل چې په کم یو باندې به ولګېدو یا خو به په ځي باندې مړ کېدو او یا به ریجېدو. د دوی کې به یو کېده یا به مړ کېدو یا به ریجېدو. نو په دغه کې دوی چغې کړې وي نفیل چېرته لاړ کوم چې دوی ځان سره قیدي راوست وی نفیل چېرته لاړ چې اوس موږ ته لار سیده کړي چې د دې ځای نه واپس وځو. او نفیل د غره په څوکه کې ناست دی او سره قریش ناستی د حجاز عرب ټول ناستی او دې ناشنا واقعي ته ګوري چې الله سبحانه وتعالی څنګه یو قوم تباه کوي. پسې دا به ناشنا منظر او ناشنا حالات به چې دوی په خپلو سترګو باندې ویني چې الله سبحانه وتعالی ابرهه او د هغه لښکر هغه څنګه تباه کوي. په هغه ټیم کې بیا د نفیل شعرونه ویلي ډېر مزدار هغه ټول نه ځمه خو په آخر کې بګې داسې وي فکل القوم تسأل عن نفیل کأن علی للحبشان دینه. وی هر سړی تپوس کوي د نفیل په باره کې ته به وایي چې د حبشیانو چې ته په ما باندې قرض پاتې دی ځکه زما تپوس کوي. هغو خو ته ضرورت و چې دی اوس موږ ته لاره سیده کړي. همدغه حالاتو په دوی باندې د مرغانو د کاڼي راورول او دوی منډې کړې او د خپل هتیان او د هر څه ځان سره واپس روان کړو. نو باز خو ما ووایي چې په دې ځي باندې بلکل ریزه ریزه شو او باز داسې وو چې هغوی به رو رو ریجېدو رو رو به خاورې کېدو. ابراهیم په دې کاڼ باندې لګېدلی و او هغه سیرت کې راځي چې هغه رو رو ریجېدو په ځي باندې نه دی مړ شوی. وایي چې کله واپس صنعا ته راورسېدو نو د هغه نه چرګوړی ورته کې جوړ شوی و او بیا د سینه وشلېده او د هغې نه د زړه دغه شان بهر ته راووته. د هغه وخته پورې د د جسم نه یو اندام چې دی هغه ولیدو. چې کله واپس خپل ځای ته ورسېدو په ډېر مشکلاتو سره په ډېر تکلیف کې دی واپس ورسېدو. چې څنګه دی ورسېدو نو مثلو فرخ الطائر داسې چرګوړی ورته کې دی جوړ شوی و بلکل راټول شوی و. نو بیا د سینه وشلېده د سینې چې څنګه وشلېده او د خېټه نو د هغې نه د زړه کلمې د هر څه بهر ته راووتو نو په هغه ځای کې الله سبحانه وتعالی مردار کو. دا واقعه د عبدالمطلب په ژوند کې راغلی وه او کله چې دا واقعه راله نو د خلکو په نظر کې د کعبې تعظیم او مقام هغه ښه ډېر شو ښه سیوا شو یقیني ښه مضبوط شو چې د الله سبحانه وتعالی کور دی او الله یې حفاظت کوي. په دې واقعه کې یو څو فایدې اگر که فایدې پکې ډېرې خو یو څو ته اشاره کوو. دا واقعه دې لپاره وه چې الله سبحانه وتعالی د خلکو ته دا راښکاره کړي چې دا زما کور دی د دې به عزت کوئ د دې به احترام کوئ. او قریشو د الله سبحانه وتعالی د کور احترام کوو چې هغه د یو څو واقعاتو نه ښکاره کېږي. یو دا چې کله ابرهه کنیسه جوړه کړه په یمن کې نو د دوی نه څه کسان لاړو یا یې وسېځله او یا یې پکې اودس ماتی وکړو. د هغوی نور څه اوس نه رسېدو خو دا طاقت یې و نو دغه یې وکړو. او نن سبا چې کوم مشرکان دي بیا زموږ په دې ملک کې زه در خپل ملک خبره کومه د دوی سره د کعبې دومره احترام نشتی لکه څومره چې
لکه څومره احترام چې دوی د قبرونو کوي او د درګاهونو کوي او د دې خاورو د ډیري کوي. ښه باقاعده په بعضو علاقو کې د قبرونو طواف کیږي او حج پکې هم کیږي. ښه د زمزم اوبه یې وله جوړې کړي او ښه جمرات پکې شتي چې هغه ویډیوګانې نن سبا په انټرنیټ باندې چلیږي راچلیږي او هر سړی لیدلي. او دغه مشرکان ښه دي که دا ښه دي؟ دا چې ښه دي. دا مشرکان قریش والا د دې مشرکانو نه کم چې د نن سبا دي دوی نه غوره دي، ځکه چې دوی خفه کېږي د الله سبحانه وتعالی په کور باندې او دا یې نه منله چې د الله سبحانه وتعالی کور دی او بل سړی د الله کور جوړوي. نو دې قبر پرستو او دې صوفیانو ښه باقاعده د قبرونو طوافونه او حجونه او عمرې دا شروع کړي دي او غیرت یې په زړه کې نه راځي. چې کله درته ووایي چې د مکې په مشرکانو باندې الله دې سیرت کړی دی به سور شي شین شي تا ته وایي لکه زه د مکې د مشرکانو په شان یم. ته د هغو په شان نه یې، ته د هغوی نه بدتر یې. دا جواب وله ورکوه. هغوی ستا نه غوره وو. دا کم شرک چې نن سبا کېږي دا د مکې مشرکانو هم نه دی کړی. د ذکر عبادت پکې کېږي، د سړي د ذکر داسې چې د ابولهب کړي، ابو جهل چېرته دا چل کړی، د عبدالمطلب دلې چېرته دا چلونه کړي. د زنانه د فرج بندګي پکې کېږي، د شادو بندګي کېږي، د میږي بندګي کېږي، د منګک بندګي کېږي. یو لغړ سړی ناسي لیونی د هغه بندګي کېږي. نو د دوی نه دغه خلک غوره دي، دغه خو هېڅ شک نشته. داسې حالات به ته ویني، واقعي به ویني چې انسان حیران شي چې د دوی دماغ ګوره کوم ځای ته تللي دي. یو سړی به لغړ توغړ ناسي لکه څنګه چې الله د مور د خېټې نه راویستی دغه شان، او زنانه یې خواله راځي او ماشومانان یې خواله راځي او د ده نه غواړي ماله بچي راکړه او څوک ورته وایي زما باندې چا جادو کړی دی او څوک وایي زه بیماره یم او څوک څو خلک وایي د ده په باره کې خبرې مه کوه ګنې تباه به برباد به شي. نو دا کار هغوی هم نه دی کړی، دا کار هغوی هم نه دی کړی. دا کوم کار چې د نن سبا دا مشرکان کوي، هغوی د الله سبحانه وتعالی د کور ډېر تعظیم کوه. بل دا چې هغوی چې د چا بندګي کوله د کومو بوتانو، نو هغه خو به یا د نیک سړي په نوم باندې و، لکه د پیغمبرانو په نوم به، یا به د ملایکو په نوم، یا د یو داسې سړي په نوم چې هغه به نیک انسان او نیک تاریخ به و د هغه، او یا به د ګټې د ونې بندګي به یې کوله چې هغې چېرته ګناه نه ده کړې. او زمونږ هغه به پراته یو پلید شي ته چې هغه له خپله کلمه ویل نه ورځي، هغه ته دا نه پته چې کلمه به څه د کلمې څه مطلب دی، او دوی ته پراته له په خپله باندې چې زمونږ پیر صاحب چې دی مونځ اودس نه کوي، دی د عقیدې نه دی خبر، چرس مرس ښه په درګاه کې داسې دب کشکي چې تپوس یې مه کوه، او بیا ورته هم دوی پراته. الله سبحانه وتعالی زموږ په حال باندې رحم وکړي. دغه شان په دې واقعي کې دا فایده د رسول صلی الله علیه وسلم عزت الله راښکاره کړو چې صبر یو غټ انسان پیدا کېدو والی. کم رب چې د دې کور رب دی، هم دغه رب به دا پیغمبر درلیږي. په دې کې دې واقعي ته اشاره، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم د دې واقعې نه 50 ورځې وروسته یا 55 ورځې وروسته پیدا شوی. نو دا یې ساتي ځان سره. رسول صلی الله علیه وسلم په عام الفیل کې پیدا شوی. د عام الفیل هغه کال چې د هتیانو والا واقعه نه پېښه شوې وه، او د دې واقعې نه څو ورځې بعد پیدا شوی دی، 50 یا 55. بس سیرتونه 50 ذکر کې، بس 55 معمولی اختلاف دی. د هغې نه بعد رسول صلی پیدا شوی دی. دلیل دی په دې باندې چې دا واقعه هم د دې دپاره شوې ده. دغه شان په دې کې دا فایده چې ظالم چرته هم نشي کامیاب کېدی. ظالمان به الله سبحانه وتعالی تباه کوي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. دغه شان رانیولي د الله کله چې یو کلي والا ظلم شروع کړي، یو قوم ظلم شروع کړي، الله یې دغه شان تباه کوي. وکم قسمنا من قرية كانت ظالمة. الله څومره کلمات تباه کړي چې هغوی ظلم والا وانشأنا بعدها قوما آخرين، وروسته پسې بیا ما نور قومونه راوستي. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها.
الله وی کم کلی چې ظلم کړی دی کم قوم چې ظلم کړی دی لاړ شي کورونه ویني کورونه ټول اورېدلي په چتونو باندې پراته دي وبئر معطلة وقصر مشيد الله وی هلته ورشي کورونه ټول د هغوی کتر اورېدلي پراته دي د هغوی هغه محلونه او هغه بنګلې هغه خالي به ویني هغه کویان چې دغه شړ شوي دي وچ شوي دي هېڅ هم هلته نشته الله سبحانه وتعالی چرته ظالم نه پرېږدي ها یو ټیمه پورې که وخولور کړي دغه جدا مسله ده خو چې راوینیسي نو بیا سم رانیسي نه دا به دې کې فایده بله فایده هغه ده چې نن سبا قسمه قسم خبرې کېږي د دې مبارک ملک مبارکې د بلد الحرمین مبارکې چې دا دیسی شو دو به خراب شي او دا به دیسی شي او دغه پلانی ملک والا برای شي او هغه به دا چلوږي هغه به دغه چلوږي دا ستا ایمان دی او زمونږ دا ایمان دی کم رب چې په هغه وخت کې د کور حفاظت کړی او وطن ولی تباه کړي او هغه رب اوس هم ژوندی دی او همیشه به ژوندی هغه رب به د خپل کور د رسول صلی د ښار او د دې موحدینو حفاظت کوي دا د کمزوري ایمانونو والا خبرې بس پلانې ملک به حمله وکړي او پلانې به راشي او ملک به تباه شي او ملک به داسې شي کمزي کې چې حرمین دي مکه او مدینه انشاءالله هغه علاقه به چېرته هم نه خرابېږي او الله سبحانه وتعالی به د هغې حفاظت کوي او د الله د حفاظت نه بعد بیا د مسلمانانو وینې په هغې باندې بیا قربان دي او په دې باندې موږ الله ګواه کوو چې د دې حرمینو دپاره موږ خپل مور پلار هم قربانو خپل وینه هم قربانو د خپل جسم به ټوکړي ټوکړي کړو د دې په دفاع کې وجه دا ده چې دلته حرمین دي وجه دا ده چې دا د اسلام مرکز دی وجه دا ده چې دلته موحدین خلق پاتې کېږي وجه دا ده چې دې ملک د الله د توفیق نه بعد هر ځای ته دین رسولی دی دین په کارونو کې مرسته کړې ده اوس ته دومره په اله اسانه باندې وایي چې دا به خراب شي او خاندي ورسره الله به یې خیال ساتي دلته زموږ د رب کور دی دلته زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خار دی دلته د هغه قبر دی دلته صحابه کرامو ژوند تېر کړی دلته د توحید رڼا راښکاره شوې ده دلته د رسول الله وسلم د رسالت رڼا راښکاره شوې ده د ملک په هر ځای کې جوماتونه جوړ کړي د ملک په هر ځای کې قرآنونه خواره کړي د ملک په هر ځای کې د علماو سره مرستې کړي د ملک په هر ځای کې د غریبانو سره منډې والي څنګه دومره زر خرابېږي معمولی خبره که چېرته راشي د هغې نه بیا موږ هغه دشمنان چې په ټي وي باندې څه وایي په خبرونو کې څه وایي موږ بس دغه کار کوو فیسبوک کې بس شعر کوي حالات ډېر خطرناک دي شعر کې حالات خطرناک دي وایي چې بیا خبر شي دا خبر چېرته یهودي جوړ کړی یا دا خبر چې ته یو شیعه جوړ کړی صرف د مسلمانان یری صرف د مسلمانان خرابوي ابول علماء یو ما سره پاکستان علماء پنجاب او چې دا به څه کېږي او حالات خو داسې دي ما ورته ویل دا تاسو ته دي ښکاري زه په سعودي عرب کې دننه ناست یم دومره امن او امان دی چې تپوس یې مه کوه دغسې کې تاسو دې خبرونه ماله غلي شئ دا ټیویان بند کړئ دا فیسبوک بند کړئ چې خیر خیریت دی که نه دی الله سبحانه وتعالی مسلمانان دومره زر نه ضایع کوي دومره زر زموږ د خپل رب نه یقین ختم شي د اوسه پورې ساتلی مخکې به هم ساتي انشاءالله او همیشه به په دې ځمکه باندې امن او اماني د حرمینو برکت دی او د حرمینو د لاس او د خپل مرکز دپاره په زړونو کې غیرت را پیدا کړي دا زموږ مرکز دی ګورئ د مسلمانانو سنیانو مرکز هغه کوم یو دی هغه د سعودي عرب دی الله سبحانه وتعالی د دې ملک حفاظت وکړي او الله سبحانه وتعالی چې څوک د دې ملک دپاره بد اراده لري الله سبحانه وتعالی به خپل اراده کې داسې ناکامه کړي لکه څنګه چې ابرهه او د هغه لښکر ناکام کړي وو د هغې نه بعد بیا راځو د رسول الله وسلم پیدایش له رسول صلی الله علیه وسلم د دې واقعې نه 50 ورځې بعد یا 55 ورځې بعد پیدا شوی د یوم الاثنین ورځ وه یوم الاثنین کوم ورځ ته وایي د پیر ورځ وه یا د ګل ورځ وه او د سحر ټیم و چې الله سبحانه وتعالی دا رڼا د دنیا ته راولېږله او په دغه وخت کې د کسرا باچا نوشیروان نوم چې و د هغه 40 کاله د باچایي شوي او دغه ورځ د میلادي تاریخ مطابق
د اپریل میاشت وه 20 اپریل او 1501 کالو میلادي تاریخ انګریزي تاریخ چې ته موږ وایو 1501 او میاشت کومه وه اپریل او ورځ چې دی نو هغه یا شلمه وه او یا 20 ورځ وه او د عربي تاریخ چې کوم دی په دې کې د سیرت والا اختلاف دی په دې کې زه د فائدې لپاره یو څو خبرې ذکر کوم د سیرت والا په دې خبر باندې اتفاق دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په دغه کال پیدا شوی دی په کوم کال چې د هاتیان ولا واقع را پېښه شوې ده او د دې نه مخکې که یو سړی دا وایي دا تپوس وکړي چې څنګه د رسول صلی الله علیه وسلم په تاریخ پیدایش کې اختلاف دی او هغه دومره غټ پیغمبر دی پکار دی چې هغه تاریخ محفوظ ساتلی شي بیا به د اختلاف د کوم ځای نه راغی جواب د هغې دا دی سبحان الله په کوم ټیم کې چې رسول صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو چاته دا پته نه وه چې دی به په مستقبل کې دومره غټ انسان وي او که خلکو د پته وی چې دا به پیغمبر دی د هر څه به نوټ شوی وی خو په هغه ټیم کې خو چاته دا احساس نه و چې دا یو داسې انسان پیدا شو چې د ده په لاس باندې به الله سبحانه وتعالی د دنیا ته هدایت نصیبوي دا خو چاته پته نه وه کله چې بیا رسول صلی د پیغمبري میلاو شوه 40 کاله بعد نو خلک بیا هغه شاته سوچونه شروع کړو چې دی به په کوم ورځ پیدا شوی په کوم وخت به پیدا شوی بعض خبرې به رسول صلی په خپل بیان کړي دي هغه نه تپوسونه شوي دي چې دا څنګه و دا څنګه و بعض خبرې د رسول صلی معاصرین کوم چې په هغه وخت کې وو هغه بیان کړي دي نو بعض دي چې چا سی ویلي نو دغه د اختلاف جوړ شي په دې خبره ورسېږي کنه که په دغه ټیم کې پته وي چې دا به پیغمبري بیا خو دا خبره بالکل نوٹ کړي خو په ټیم خو دا پته نه و چې دا پیغمبر دی نو ځکه په دې کې اختلاف دی اولنی خبره دا ده ساتي چې په دې خو اتفاق دی چې کالوم دغه کالو په دې کې اختلاف دا نشته دا غینه بعد په دې خبره باندې اتفاق دی چې ورځ د پیر ورځ وه نو په کال باندې اتفاق شو او په څه باندې ورځ باندې او حدیث کې راځي د ابو قتاده الانصاری رضی الله حدیث ته په صحیح مسلم کې شته سئل النبي صلی الله علیه وسلم عن صوم يوم الاثنين رسول الله د پیر د ورځې د روزنی و چا دې تاسو کې یا رسول الله ولي وی ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت او انزل علي فيه وی دا ورځ چې زبه کې پیدا شوم او په دغه ورځ ما د پیغمبري ملو شوی دا رسول الله په خپل ویوس چې دا ورځ چې زبه کې پیدا شوم نو دا اتفاقی مسله شو بیا د میاش په باره کې جمهور العلماء او مشهور خبره هم دغه سیدا غدار چې د ربیع الاول میاش و کوم چې اوس روانه ده یو سورې بعد برازي ربیع الاول لا میاش بعض علما دا وایي څوک چې د رمضان میاش و څوک د سفر میاش و خو دا کمزوري خبرې معروف خبره او د غالبا سیرت والو تاریخ والو هغه دا چې د میاش کوم میاش و ربیع الاول نو کال کم کال له عام الفیل ورځ د پیرو شو او میاش ربیع الاول میاش و د درې خبرې واضح شو په تاریخ کې اختلاف دی ربیع الاول سوی موج رسول الله پیدا شو نو بعض علما وایي چې لسم تاریخو بعض وایي نهم تاریخو بعض وایي دولسم تاریخو بعض وایي اتم تاریخو او بعض وایي دویم تاریخو دا اقوال دی په دې کې د سیرت والو په دې کې مشهور قول هغه دی چې رسول الله په کوم تاریخ پیدا شوی دی په امت کې مشهور قول هغه دی چې په 12 ربیع الاول باندې رسول الله پیدا شوی او د دلایل پرنا کې مضبوط قول دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په 9 ربیع الاول پیدا شوی او دغه وجه ده یو عالم تیر شوی دی د مصر یو غټ عالم محمود باشا الفلکی چې هغه سره د فلکیاتو د علم او هغه د حساب لګول لري ټول هغه سره علم د جغرافیې د ریاضیات د فلکیاتو او غړ ابحاث هغه لیکلي چې هغه مرشه دی په 1885 کال کې هغه د حساب لګول لري ټول لکه جغرافیې په نظر سره به د فلکیاتو په نظر سره دا ټول حساب چې هغه لګول دی ناغوي دغه میاشت ده د بالکل د ربیع الاول میاشت ثابتي او انګریزي میاشت اپریل لازم او کال 1501 او یا راځي میلادي او هجری
کال هم دغه راځي په کم کال چې اتیان ولا واقعه را پېښه شوې ده میاشت ربیع الاول راځي او ورځ نهمه راځي اجي کوم حساب کړي او به نور علما هم دې له ترجیح ورکړي ده زما خپل ځاني زړه په دې باندې مطمئن دی والعلم عند الله چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه پر ربیع الاول کې په کوم ورځ پیدا شوی دی په نهم ورځ پیدا شوی په نهم تاریخ رسول صلی الله علیه وسلم د ربیع الاول په میاشت کې په نهم تاریخ پیدا شوی او د پیر په ورځ په دې کې اختلاف نشته په ورځ کې چې د پیر ورځ دا غیر وخت په دې باندې اتفاق دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په کوم ورځ مړل ورځ کوم ورځ د پیر ورځ و په پیر باندې پیدا شوی په پیر باندې مړ شوی او په دې باندې اتفاق دی چې یو لسم کالو د هجری ان شاء الله د وفات تفصیل خو په اخره کې راځي چې کله موږ د سیرت پوره کوو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې ته ورسو نو په دې باندې اتفاق شو او په دې باندې هم اتفاق ته د جمهور العلماء دا مذهب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په بار ربیع الاول باندې وفات شوی نو دا خبره صحیح ده چې رسول الله وفات شوی ربیع الاول په میاشت کې دی او د پیر ورځ او تاریخ سو 12 تاریخ او کال سویمو یو لسم د هجری د پیدایش تاریخ مضبوط قول هغه نه هم نه نبی دا کم خلق چې لګیا دی او د رسول صلی الله علیه وسلم د پیدایش په ورځ باندې د اخترونه مناوي د دوی نه د تاسو کول غواړي چې تاسو په مرګ باندې خوشاله یې که په پیدایش باندې خوشاله یې دا تاسو کول غواړي کنه ځکه دا خو یقیني دی چې په دې ورځ مړلې او دا شکی دی چې په دې ورځ باندې پیدا شوی دی نه تاسو څه کوئ خوشحالي کوئ د رسول صلی الله علیه وسلم په پیدایش که خوشحالي کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرګ باندې دا یو بدعت بدعت الاحتفال بمولد النبي صلی الله علیه وسلم او په دې باندې زما یو تفصیلی بیان دی هغه ووري به کې ما ټول تفصیل بیان کړه خو مختصر ده او د ورځې مر رواني دي نو دا په ډیر خو وخت کې د موضوع مخې ته رااله ربیع الاول لمه شروع کېدو ولا او درزه بلګي خلک ځان تیاری لګي کیکونه او وې دومره تنه او دومره کیلو کیک پخښې دی وي د رسول صلی الله علیه وسلم د پیدایش په خوشاله کې او خلک د لوګي نه مړ شو دا اختر چې هغه اختر دی په هغه ورځ چې کوم ورځ رسول صلی الله علیه وسلم پیدا شه د اختر په شریعت کې نشته په شریعت کې دوه اخترونه دي یو ته عید الاضحى ویل کی او بل ته عید الفطر ویل کی عید الاضحى او عید الفطر درې اختر په شریعت کې نشته او عبادت چې کوم دي کنه عبادت دا په دلیل سره کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره واضح کړې ده چې دی عبادت دلیل نه نو دا عبادت مردود ده بدعت رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده په صحیح بخاری کې دا حدیث ته عائشہ رضی الله عنها رسول صلی الله علیه وسلم وی من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چا چې زمون په دې دین کې د سکارو کو چې په دې کې نه وو نو دا مردود دی اوس دا کم خلک چې دا اختر مناوي یا المنزي هغه دې ته عبادت وای کنه وای ټول ته عبادت وای کنه د ثواب په نیت کې کنه نو چې عبادت وته وای نو اوس به دلیل خې ځکه چې په عادتو کې بدعت جایز دی خو په عبادتو کې بدعت نه دی جایز ولې ځکه چې عبادتو لپاره دلیل پکار دی بل خبره ده قرآن کې خو نشتی په حدیثونو کې نشتی صحابه کرام هم دا کار نه کړي او پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې د زمکه په دې مخ باندې د پیغمبرانو نه بعد چې څوک زیات مینګ هغه څوک دي هغه د صحابه کرام دي ابو بکر صدیق رضی الله عنه ثابت د عمر بن خطاب نه ثابت د عثمان بن عفان نه ثابت د علی بن ابي طالب رضی الله عنه ثابت نه چې هغه دا کار نه کړي موت یې څنګه کو به دا کم خلک چې دا چې وی چې سلور امامان کته او سلور امامان بره دي سلور امامان هم د نه ثابت چې هغه دا کار کړي د دین چې څومره مشران تیر شوی دي سلف صالحین په خیر القرون کې هغه خلک چې رسول الله صفات کړي وي غوړه خلک هغه دي چې زماني ولدي او بیا په دوی پسې او بیا په دوی پسې دا خلک چې رسول الله چې غوړه خلک دي په دوی کې دا سره ثابت نه دي چې هغه په دې ورځ باندې اختر جوړ کړي نبی د کوم ځای نه دا خبره رااله حالانکه الله سبحانه وتعالى په قرآن کې سوی وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
پیغمبر چیرې د څه ویلي هغه کوي چې څه نه منع کړی هغه عین منع شي. نو پیغمبر خو په یو ځای کې دا نه دی ویلي موږ ته او نه دا کار کړی دی چې په یوم پیدایش باندې خوشحالي منع وکړي. بل خبره دا ډیره د خوشحالي خبره ده د رسول الله د پیدایش کنه دا ډیره د خوشحالي خبره ده چې په کوم ورځ رسول الله پیغمبر شوی دا چې پیغمبر شوی دا ډیره د خوشحالي ورځ ده. نو بیا په دې ورځ اختر مناوال پکار دي نه هغه لار مضبوطه رانیو پکار دي موږ لا کوم لار چې د رسول الله او صحابه کرام او رسول الله په حدیث کې سو مشهور حدیث ته امام ابو داود راوړی علیکم بسنتی وسنة الخلفاء المهدیین الراشدین او زموږ لار مضبوط راونی سي د رسولو خلفای راشدین لار راونی سي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ مضبوط راونی سي جامع د غاخونه به بند کړي واياكم ومحدثات الامور رسول الله وګوره يرومم ځان ساتي د نوي کارونو نه په دین کې فإن كل محدثة بدعة یقینا هر نوې کار څه شی دی بدعت ته وكل بدعة ضلالة او هر بدعت سره گمراهی ده. دا رسول الله فیصله ده. بعض وینه جی دا بدعت حسنه ده. کم بدعت ده حسنه رسول الله كل بدعة ضلالة هر بدعت گمراهی ده. دې په گمراهیانو کې خه گمراهی بیانې دي چې د کېدیش چې یو شی گمراهی شي نو خپه کې د کم زینرانو صحابه کرام به دا منهج موږ ته څنګه بیان کړی. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ناشنا خبره کړې ده سوی وي اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وي زمون په نقش قدم روان شي د کشرو ته نصيحت کوي زمون په نقش قدم روان شي په دین کې نوي کارونه مکوي دین واضح شوی دی فقد كفيتم تاسو هیڅ ضرورت نشي چې نوي مسلې به کې راوړي ځکه چې الله ویلي اليوم اكملت لكم دينكم ما دین تاسو پوره کړی. حذیفه بن الیمان رضی الله عنه خبره کوله وی هر عبادت چې د رسول صلی الله علیه وسلم ملګرو نه کړي فلا تتعبدوها نتاسو مکوي ولی وې ځکه چې هغه دې کشرانو ته سند پرې خو دي مطلب هغه دین ټول واضح کړي نه جو صحابه کرامو یو کار نه کړي نو ته څنګه کې بیا حذیفه بن یمان رضی الله عنه فتقوا الله یا معشر القراء وې قاریانو د الله نه ویریږي وخذوا طريق من كان قبلكم او په غلار باندې روان شي کم خلک چې تاسو نه مخ کې تیر شي دا وې بل روان شي. ترشا عبد الله بن عمر بدا خبره کوله كل بدعه ضلاله وان راها الناس حسنه هر بدعت گمراهی ده اگر که خلکو ته خوي. درشندان نصیحت عبد الله بن عباس هم کړي. امام سفیان ثوری رحم الله بدا خبره کوله بدعت د شیطان ډیر خوخي د عام ګنا نه ولي دا بدعتي چې بدعت کوي نو د دینداري بنیت کوي نو دی پر خوده ګران دي. اوس یو سړی زنا کوي ولې بالله یو سړی شراب سکي یو سړی قتل کوي ناغه خپل منی چې غلط کار کو خدا کم سړی چې دا اخترونه کوي او دا بدعتونه کوي ناغه دې ته ګناه نه وي ناغه پریدینه. امام احمد بن حنبل رحم الله با اکثر دا اشعار د ځان سره وی او د خپل اشعار دي دین النبي محمد اخبار نعم المطيه للفتى الاثار و د محمد صلی الله علیه وسلم دین چې دغه حدیث دي اثار دغه حدیث دي په دلایل سره واضح دین دی. لا ترغبن عن الحديث واهله فالراي ليل والحديث نهار و چرته د حدیث او د اهل حدیث نو وانه وړي ګوره ځکه چې حدیث رڼا ده او رای بیانول د شپه ده نو کمزې کې شپه او کمزې کې رڼا. ولربما جهل الفتى اثر الهدى والشمس بازغه لها انوار او کله کله یو جاهل سره هدایت غلارتي پټ پاتې شي حالانکه نور چې دغه خوازه هر سره یې نه نه دا اوس د کمې په دې سړی کې دی چې چانه حق پټ پاتې شو. دومره علما او دومره حق بیانول کی او د پغې کې دنه چې دغه حق چې هغه پټ پاتې شوی. نو مختصر دا تاسو ته موجي تفصیل ما مخکې کړي مختصر دا چې دا کار بدعت ته او دا په اصل کې د دې لپاره کېږي دا به کې فائدہ اوري چې د شیعاګانو عقاید په کې د نخوري ځکه چې دا کار اولنې چې چا کړی دی هغه ته فاطمیین ویل کېږي په څلورم پیړۍ کې یعنی 400 کال بعد دا کار شوی د رسول الله د وفات نه 100 کال بعد 400 کال خلکو نه کړي دا 400 کال چې نه کړي دا په گمراهۍ باندې
نو د فاطمیین ایجاد کړی د فاطمیین دوی مبارک علما وایي چې د روافض او شیعاګانو بدترین عقیده ولا خلکو نن سبا د کوشش جاره بل د چې د پیران میران د مریدان دوی به د خپل تجارت کوي زیناکار بکی زیناګانی کوي یاد بالله چرسیان بکی چرس کی سندر ول بکی سندر یوري نو د دې قسمه کارونه ځان ساتي په دې کې چې کوم خوراکونه تقسیمیږي د غي نه ځان ساتي او خپل کورونو کې مشرانو کې شنو د ټولو ته دوی چې دا کار بدعت ته د رسول صلی الله علیه وسلم په شریعت کې نشته اخرنی خبره زموږ په درس کې هغه ده چې د خوازی شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوی په کم کال کې عام الفیل ورځ د پیر او تاریخ نهم او میاش د ربیع الاول رسول صلی الله علیه وسلم چې کله پیدا شو نو مور دا وی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو زمانه یو ناشنا رڼا راوته او دا هغه رڼا د لاسه په شام کې چې کومې بنگلې وي او محلونه هغه الله سبحانه وتعالی رڼا کړو دې چې رڼا الله راوسته د دې زنانه نه او دلیل په دې او اشاره ده دې ته چې دې سړي د لاسه الله سبحانه وتعالی د دنیا رڼا کوي او دا سړی به خلکو ته عقیده بیانوي دا سړی به خلکو ته الله سبحانه وتعالی پیغام رسوي او دې سم ویل کېږي وی کوم وخت چې رسول صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو سوارلس برجونه د کسرا د مانی یا دغه د صدارتی محل درولیدو سوارلس برجونه هغه دنګ هغه رولیدو دغه د مانی یا د صدارتی محل په دغه ورځ رولیدو به کوم ورځ چې رسول سم پیدا شو مجوسیانو چې کوم ور لګولو او دغه بندگی به کوله په دغه ورځ باندې د ور اچانک مړ شو او دغه شان یو زوج هغه ته ساوا ویل کیږي دغه ساوا علاقه کې چې څومره کنيسي وي او ګیرجی وي هغه ټولي ونړي بخپل راماتي شو دا یو ناشنا واقعه وزګي چې دومره غټ انسان پیدا شو دغه سره دا واقعیت راغله په دې کې بس خلک د درو قصې کوي هغه د اشاره کو یو دا چې رسول سم پیدا شو نو د سجدي په حالات کې وو په دې به سند خبره ده بعض خلک وي ګوت اسمان ته نیولې و دا به سند خبره او بعض خلک وي چې د پیدایش له اسیر غلې و د فرعون بیبي او دغه شان اسیر غلې و مریم راغلې و د عیسی علی السلام مور د منګړت قصې د دې بعضو مليانو دا کار د خلک جنول او د خلکو توجه ځانته راړول دغه لپاره که هر څه وی بیا او الحمدلله زموږ دغه طریقه نه دغه منهج نه کله چې توجه راوړي او کنه راوړي او زمون کار دی حق واضح کول او حقیقت بیانول به دا خبره مشهور شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیدا شوی نو هغه سنت کړي شوی وو دا مشهور خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت کړي شوی پیدا شوی نه دیو بارګي مختصر خبره ده چې درې اقوال لري په دې مسله کې یو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت کړي شوی پیدا شوی دویم دا چې جبرئیل علیہ السلام چې کله رسول صلی الله علیه وسلم له زړی انزو په ول پیر زمزم په وو هغه وخت کې سنت کړي او د رسول سم د زړی انزل زمزم په وو باندې ان شاء الله پر روان درس کې به تفصیل بیانو چې کله رسول سم د چا سره د حلیمه سره او بهر ته لګل امور الته دغه واقع راغله او ان شاء الله په روان درس کې بیانول کی درېمه خبره ده چې د دې نیکه سنت کړي لکه څنګه چې عام خلک سنت شي په دې درې وانو کې دا خبره به انتها کمزوري ده کوم خلک چې دا وي کوم علما یا کوم سیرت ولوي چې رسول الله سنت کړي شوی پیدا شي امام ابن القیم رحمه الله د دې خلکو دلایل را جمع کړي دوی به څومره دونه کړي او به دا خبره کړي ده وي په اصل کې یو سړی چې پیدا شي او ماشوم هغه سنت کړي شوی نو دا عیب دی د صفت نه دی دا خبره یې ساتي او به پاغه باندې د عربو د جاهلیت د زمانه بعض اشعار راوړي دي چې یو شاعر په یو سړی پورې خان دي دغه بدی بیانې نو بای کوله دا بدیم بیان کړي دا وې د چې پیدا شوی نو د سو سنت کړي شوی نو د صفت نه چې موږ بیان کو د رسول سم د پاره او کبل پر رسول صلی الله علیه وسلم دې پیدا شوی نو د رسول سم پورې خاص بیان نه ده اول خو خبر به سند ده خو موږ کبل پر دې شوی نو دا خاص نه ده ځکه چې وسوم دې خلک شتي زمونږ په دې وخت کې چې هغه دې مشومان پیدا شوی دي او سنت کړي شوی دي
نه دا خو بیا خاص نشو رسول سم پوری نه دا خبره به سند ده. دویمه خبره چې جبرئیل علیه السلام سنت کړي دې خبرې مضبوط سند نشته. واقعي چې څومره راغلي چې جبرئیل لاغه او د رسول سم زړه ویجو زمزم په وبو باندې د غزي پوری قصه ده. مخې ته بګی دا نشته کوم چې با سند دي چې به هغه سنت کو ده بګی نشته. نو صحیح خبره کومه پاتې شو چې نیکه سنت کړي دا صحیح خبره ده چې خپل نیکه سنت کړي څنګه چې عام خلک به سنت کول. کله چې دې پیدا شو نو دې مور ډاری کولې کو خپل نیکه پسې یعنی د دې رسول سم په نیکه پسې چې هغه عبدالمطلب دی او زیره ول ورکوي نو سي دي شه هغه د خوشالۍ نه بسرو ګوخ کړاله ځکه چې زوی ترې شو زوی مړ شو کنه عبد الله او نو سي هم دي شي لکه زوی د زوی ځکه چې دا ماغه نسب د ماغه وینه او به چې خصوصا کله د زوی نه نبی د سړي په دغه نوسو باندې بالکل دغه زوی مینه ماتي نو د ځان سره واغستو خولي کو او کعبه ته دنه ویوړو او بس خلک دا خبره کوي رسول الله کعبه کې دنه پیدا شوی دم به سند خبره کعبه ته دنه ویوړو د الله شکر ادا کو او به بهر تر وستو نوم ولکه خود محمد او دا نوم په عربو کې ومنه خو الله سبحانه وتعالى په ځل کې دا واچوله دا ناشنا نوم ولکه خود محمد او په ورځي سنت کو دغه سند ولا خبره ده. اخرنی خبره هغه ده اولنی زنانه چې رسول صلی الله علیه وسلم د مور نه بعد ته ور کړی دی هغه ثویبه ده او ثویبه ده د ابو لهب سوا د ابو لهب وینځوا او د دې یو زوی او دغه نوم مسروح نو په دغه ورځ کې د ثویبه مسروح لپاره ورکول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورکړو او د رسول صلی الله علیه وسلم مخ کې د ثویبه حمزه لم په ورکړو او دغه شان ابو سلمہ لم په ورکړو نه ابو سلمہ او حمزه د رسول صلی الله علیه وسلم رضائی رونه دي. خودی ځکه یو خبر مخه تراله غته اشاره کوم ځکه چې به کې دي شراوند رسول کې دا خبر مخه ترانه نشي. زمنګ په ملکونو کې په علاقو کې خلک وایي چې ابو لهب الله وتعذب کم کړو د دې د لاسه ځکه چې دا وینځي بیا آزاد کړي و دا وینځي آزاد کړي و ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم پي ور کړي نو د دې د لاسه الله باغ باندې عذاب کم کو. دا خبرونه چې دا ورېدل کنه ورېدل دا به سند خبره بلکې زموږ په ملک خو باز دي سي وي د سورۃ اللهب تلاوت بنه کې په کم کې چې تبت یدا ابي لهب وتب ولي بدیګ ابو لهب یدیګ ابو لهب چې نو هغه وین زاده کړی د رسول سره خ کړی وي د رسول په خوشحالي کې زاده کړی ده. نو مختصر دا خبره یاد ساتئ دغه واقعا دا کوم چې بیان شوی ده چې عباس رضی الله عنه په خوب کې ابو لهب ولیدو په ډیر بد حال باندې ولیدو نو تپوسی تو کوی سدي حل نه غوي چې ډیر بد حال یم الا د دې دلاس چې غفوی به مې آزاد کړي ونه دغه دلاس سره تلک عذاب کم شوی واقع دي سیده تا واقع مرسل له سندن دا متصل نه ده یو کمزورتیا خو بدی کې ده بدی کې راوی دی عروه او عروه دا مرسل ذکر کړي نو عروه نه بعد چې کوم راوی دی هغه د عروه سره ملو شوی نه دویمه خبره ده چې عباس رنه خوب لیدل او په خوب باندې د قصې نه ثابتي نو خوبونو له اعتبار نشته تر دې چې علماو دا خبره لیکلي ده لکه امام نووي چې یو سړی دی د شپې خوب ولیدو چې سبا روزه ده لکه خلک وتري د سپومې کټوله او دې کس خوب ولیدو په خوب کې د رسول صلی الله علیه وسلم راغی او هغه ورته وی چې سبا څه ده روزه ده نو روزه به ها ان رسول صلی الله خوب باندې پریدو ها خوب له اعتبار نشته چې رسول صلی الله خوب کې راشي او هغه وی چې روزه ده دا نه منل کی نه ابو لهب راشي وی زمان عذاب کم شي دا منل کی او حاشا وکله موږ د دوه یو ځکهونو خاصه خبره مثال د پاره تاسو ذکر کړی چې علماء دا خبره کړي دیمه الله په قران کې عام فیصله کړی چې د کافرانو ز جهنم ته بوزو به دوی عذاب نه کوم نو دا خبره د قرانو خلاف ده. هر چې ابو طالب دغه مبارک خو با سند روایت موجود دي چې ان شاء الله روان درسونه کې برایش دا خبره واضح شو دې سره به چې د خپل درسونو اختتام ته ورسو ان شاء الله پر روان درس کې به دا د غزینه شروع کو چې بیا د رسول صلی الله علیه وسلم مور
رسول الله سلام په وړوکوالي کې بهر ته ولېږو د دې لپاره چې دلته جبه یې زده کړي او هلته مضبوط شي. ان شاء الله بیا به تفاصیل په هغه خپل ځای باندې کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د قرآن او حدیث ته زده کړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ ملاقات د رسول صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې وکړي او الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړي، خصوصا د سعودي عرب، د پاکستان او افغانستان. الله سبحانه وتعالی دې خاص حفاظت وکړي.